لکه څنګه چې د روژې مبارکې فضیلت مو واورېدې که نه د روژې مبارکې په میاشت کې د شپې تراویح دا هم سنت مؤکد دی واورئ دا خبره زموږ د معاشرې بعضې انسانان په دې کې ډېر د غفلت نه کار اخلي یا یې په مجلسو پرېږدي یا په کاروبارو باندې پرېږدي یا د شپې کاروبار کوي یا حسابونه کوي په یوه نامه او په بل نامه باندې په یوه بهانه او په بله بهانه باندې پرېږدي دا واوره لکه څنګه چې د روژې د میاشتې روژه فرض ده لیکن د روژې د میاشتې د ماخستن د لمانځه نه وروسته تراویح سنت مؤکد دی حدیث دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمای ان الله تعالی فرض صیام رمضان الله د دې میاشتې روژې پر تاسو باندې فرض کړه وسننت لکم قیامه ما ستاسو د پاره د دې روژې د میاشتې قیام یا تراویح سنت وګرځولې د الله رسول وایي فمن صامه وقامه ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه که څوک د روژې په میاشت کې روژه ونیسي یا د روژې د میاشتې قیام وکړي قیام څخه علما کرام لیکي چې تراویح مراد وي واخواته که د نوافل کول خو نور علی نور دی الله پاک په د دې په ذریعه د ټولې ګناهونو معاف کړي که څوم علما لیکي چې په دې سره ګناه صغیره ده یا صغیره ګناه معافېږي لیکن که چیرې انسان د دغه تراویح نه وروسته یا په پیشلمي کې لږ وخت راکښېنسي الله تعالی سونه الله پاک چې خدای ګرد کال مې بغاوت کړی دی ګرد کال مې ستا نافرماني کړی دی توبه یې وکړه د ګناه کبیره هم الله معافوي پر هر رکعت باندې د تراویح واوري هغه کسان چې هغه اوس هم د غفلت په خوب بیده دي اوس هم ځان یې د غافلانو په ډله کې داخل کړی دی اوس هم د تراویح توفیق الله دته نه دی ورکړی دا واوره دا پر هر رکعت باندې الله پاک جل جلاله د فرض لمانځه ثواب درکړي زموږ خو اوس هم بیا په دې کې اختلاف دی 6 رکعته دي 8 رکعته د الله بنده دومره خو وګوره هغه اختلاف پرېږده چې پر یوه رکعت باندې الله پاک جل جلاله ما ته څه شي راکوي د فرض لمانځه ثواب راکوي الله پاک نو زه ولې د دې ځان محروم کړم دا چې بجای د دې چې تراویح وکړم با کسان چې کوم دي تراویح پرېږدي ځي چې روژه ماتې وکړي بس وځغلي موټرسایکل پښه واړي یو بانډار ته ځان رسوي مجلس ته ځان رسوي د کاروبار ځای ته دکان خلاص کړي د الله بنده دا ټول کال ته نه سوې موړ دا ټول کال چې تا څومرې وګټلې تا ته یو وخت دا نفس یا ځان دا مشوره راکړه چې بس نور مه ګټه دا ټول کال چې تا بانډارونه وکړل دا نافرمانۍ دې وکړې دا د نفس او د شیطان اتباع دې وکړل دا رقم اعمال دې وکړل یا دې پتې کولې یا دې بورډونه کول یا دې لډو چکه کول یا دې په موبایل باندې ګیمونه کول دا ټول کال ته به دې ستړي سوې تا ته یو وخت دا خپل نفس دا مشوره درکړه چې نور بس که باله د روژې میاشت هم ستاسو نه سوه پاته دا انسان د خیر څخه مکمل محرومه دی چې څومره خیر د الله دی د روژې په میاشت کې که سړی عبادت ته ځان چمتو نه کړي عبادت ته ځان فارغه نه کړي په دې پوه چې دا د ټول خیر څخه فارغه دی الله دې مونږ په دې بې خیره کسانو کې نه حسابي ولې دومره بغاوت کوي خدای بنده ستا دا 5 فوټه 4 فوټه بدن ته په دې خپل ګریوان کې سوچ وکړه چې ستا خپل کم ځای دې په واک کې دی دا ژبه دې په واک ده دا پتې چې ته کوې دا پته غورځی دا لاس ستا په واک دی پر دغه ځای که خدای د شل کوي په دا مبارکه میاشت کې په کومه خوله چې ته غیبتونه کوې د روژې په میاشت کې بانډارونه کوې ته پر دې نه بیلره چې الله به ما دلته ګونګی کړي ولې د خدای بنده الله د آسمان مقدسې فرشتې راستي هغه اعلان کوي یا باغی الخیر اقبل ای د خیر غوښتونکې د خیر مینناکه د خیر طلبګاره هر قسم خیر چې غواړې په دغه روژه کې د راسه ویکه چانس دې دې ویکه که جنت غواړې په دغه روژه کې لاسته راوړلی سې که د خدای جل جلاله د عذاب څخه خلاصون غواړې دغه روژه ده که د الله د رحمتو ځان لاندې راوستل غواړې دغه روژه ده که د الله رضا غواړې روژه ده که د خدای تبارک و تعالی رضا او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معیت په جنت کې غواړې د روژه د راسه ویکه لیکن موږ د دې فرشتو و دې اعلان ته کوم جواب ورکړی
قیامت په ورځ به دغه فرشتې د الله په حضور کې زموږ پر خلاف شهیدي ادا کوي. الله بنده لږ خو سوچ وکړه، مرګ ژوند خو په باور نه دی. دا ټول کال دې وکړه، هر څه دې وکړه، که دې کاروبار دی هم دې وکړه، که دې ډوډۍ و دعوتونه دي هغه دې هم وکړه، که دې مجلسونه دي، که دې بانډارونه دي، که دې پتې دي، که نور سیسټمونه دي، هر څه دې وکړه، لیکن د روژې میاشت دې نه ده. علما زارۍ درته کوي ځوانه بس ته، دا نور د بغاوت میاشت نه ده. او دا واورې دا فرشتې بیا اعلان کوي یا باغی شر اقصر، ای د شر غوښتونکي ټوله کال د شر غوښتې د ځان لپاره، د دنیا و آخرت رسوایي دي غوښتل، د خدای نافرماني دي کول، د رسول الله د سنت څخه دي سرغړونه کول صلی الله علیه وسلم، نور اعمال دي کول. اقصر بس کا، د روژه میاشت دې نه ده، د روژه میاشت دې نه ده. او د الله بنده ته چې تراو ته راسې پر یوه سجده باندې الله تا ته کوم اجرونه درکوي، ته خبره په دې باندې څو نیکي الله تا ته درکوي. او پر یو رکعت د سنت تراویح کولو ده الله پاک جل جلاله تا ته د فرض لمانځه ثواب درکوي. ته بیا هم دومره محرومه یې، ته بیا هم د تراویح ته ځان نسې فارغه کولی. دلایل وایي دا خو بعض علما وایي دا سنت دی، زه نو سنت څنګه وکړم؟ د خدای بنده ته ځوان یې، الله صحت درکړی دی، الله پاک جل جلاله توانایي دې کړې ده. داسې وخت به راسي چې پروت به وي، نه به دې لاس کار کوي، نه به دې اوږه کار کوي، نه به دې سر کار کوي، نه به دې دماغ کار کوي، او زړه به دې بیا ژاړي، د سترګو به دې اوښکې بهیږي چې کشکې یوه سجدې قدرت ما درلودې. اوس په ځواني باندې ته تراویح نه کوې، بس دوبرې وزغله په دې ګلۍ نه زه په دې بانډار کې کښېنم، دې دکان ته ولاړ سم. او دکانداران خو بیا د روژې میاشت دا د کاروبار او د سیزن میاشت ګرځولې، خاص کر هغه کاروباران چې هغه یا د کپړو کاروبار کی، یا د چوټو د بوټو کاروبار کی، یا په د روژه کې خوراکي شیان خرڅوي. دې کسان ته زه مشوره وکړم د خدای په خاطر باندې دا هم نورو ته دکانونه بند کړي، یا حلال رزق وګټه، عبادت مه متاثره کوه. حلال رزق ګټل متاثره که، پروا نه لري، الله بیا اجر درکړي، لیکن خپل ځان نیکبختي یا دغه منفعت د آخرت ګټه د دنیا په ګټه مه متاثره کوه. نور دا مجلسونه پرېږدئ. دا علما تاسو ته څومره ډېر وویل، زارۍ درته کوي چې د الله بنده دا د روژې میاشت ده، او دا واوره دا یوازې دا امت ته الله پاک ورکړې ده. په دې باندې بحث به انشاءالله موږ بیا وکړو چې نورو امتیانو ته الله څو سوه کاله عمرونه ورکړي، د دې امت دپاره عمر کم و، خو چونکې الله جل جلاله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبوبیت په خاطر باندې دې امت ته د روژې میاشت ورکړه. بیا په دې میاشت کې الله پاک جل جلاله لیلة القدر ورکړه چې یوه شپه یې د څو اتیا کاله ثواب لري، د عبادت ثواب لري. لیکن بیا هم موږ دونې په غفلت کې موږ خواست درته کوو، زموږ د معاشرې ځوانان یاست، والله بالله کومې بده در باندې پیرزو زړه مو در خوږېږي، هر منکر چې وویني په خدای زړه مو سره اوري. که چیرې قرآن منې، یا د رسول الله هدایت منې، یا د علما کرام خبرې منې، دغه میاشت د چانس میاشت ده، د عبادت میاشت ده. کم از کم تراویح په ښه انداز باندې وکړه، په ښه انداز باندې وکړه. الله به هم خوشحاله وي، زړه به دې هم خوشحاله وي، برکت به هم وي. د اختر چې د باندې راسي بیا به دې زړه خوشحالي کوي. او که خدای نخواسته روژه راله په تا کې تغیر و تبدیلي نه راله، استغفر الله. دا واوره حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة وسلام شرع کوي، منبر ته پورته کېږي امین وایي. صحابه پوښتنه کوي چې یا رسول الله دا امین دی څه وویل؟ وایي د الله د لوري جبریل یو شرع راوړل، ما امین ورباندې ویلی. په هغه کې یو هغه کس چې د روژې مبارکه میاشت راسي دی د خپل بغاوت نه لاس نه واخلي، دی د خپل سرکشي او ګناهونه تیری و تجاوز نه لاس نه واخلي، او د هغسې ډک د ګناه ووځي. د اختر ورځ دی د هغه رقم بوجونه د ګناه د پر اوږو پراته دي، دا سړی دی د خدای د رحمته لرې. نو مه کوئ د خدای پاک، دا د رحمت میاشت ده، دا د مغفرت میاشت ده، دا د جهنم څخه د ازادي او د خلاصون میاشت ده،
دې درو سره ورته موږ ضرورت لرو، هم مغفرت ته ضرورت لرو، هم د الله رحم و شفقت و مهرباني ته ضرورت لرو، او هم د خدای د خطرناک عذاب جهنم څخه د خلاصون او د دې نه پناه غوښتلو ته موږ ضرورت لرو. دا میاشت